بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ بیا هم پاور پوینټ وایو. پاور پوینټ کې دم ویډیو ریزلټ او سیکشن سلایډز انزرشن کې مټور نه ویل چې مختلف څه کولای شي او فوټو البوم راوړل شي. مثال دا تاسو چې د مثال د فوټو البوم یې ځکه چې په ورډ کې خو انزرشن کې څه د یو منټ اضافه شوی نو دا مال زړه هغه ده. صحیح ده. فایل ډیسک د تصویر ورته فار ایگزامپل مثل ډیسکټاپ کې عکسونه شته. ټول عکسونه هر پکچر لیکن وایټ راځي کنه دا آپشن به انتخاب وړي شي. کریټ یو دا سره جوړ شو. په البوم کې هر البوم ته مثال د نوم ورکول شي چې څه البوم دی. مثال چې پرسنل پکچرز کنه یا مثال و چې برادر کنه برادر صحیح شو. پایرانا مثال دا ټیکس باکس دا ډیلیټ کوم. مختلف تاسو سره دا تاسو کې البوم سره کریټ شو. په البوم کې مثال دا ته هر یو تصویر د څه ورکول شي ترانزیشن ورکول شي. ترانزیشن څه ته وایي؟ هر یو تصویر ته مختلف افیکټس ورکول شي. مختلف ترانزیشن د عکس مثال د تصویر انځور چې دا په کوم شکل کې راشي درته دا ورکول شي. صحیح ده. دا موږ د ټول د کې مختلف افیکټس وي. په پدې کې ترانزیشن کې وګوره کله ته سوچو کې ځکه د هر سره کولای شي مثال څه کې یو ساوند هم پلی کې. مثال دا وګوره دلته اشوس پلی کې ورته مختلف ساوند پکې اچولای شي. پریو یو اواز څو ساوند پلی کې یعنی دا مثال دا اواز دی کنه دا اواز خاصه وګورو ټول ته پلی کوم. دا ولټیج هم دی پای ټو آر ویش ما د هر مطلب دا شان ترانزیشن ورکول شي. د هر تصویر ته ډیوریشن ورکول شي، وخت ورکول شي. دلته ساوند انتخاب کو مختلف په هر یو اپلای ټو آل او ټول عکسونه دی کېږي. دې کولای شي خپل د ډیسکټاپ نو ساوند راوړي او هغه وخت راځي. دا ګوره ایڈوانس لاین دا چې ان ماوس کلیک چې کله چې ماوس کلیک کېږي دا بدل شي. پوه شو کنه ماوس کلیک سره کېږي ته چې نه افټر دومره سکند بعد خپل بدل شي. ماوس کلیک مو خپل بدلېږي. مثال دا یو سکند ووهه او راشي پلی کړئ ته خپل بدلېږي نو د شکل ګورئ مخکې کلیک سره بدلېږي اوس په ساوند سره بدلېږي. یو ثانیه کې دا خو مقصوده ښه ډیوریشن دا دلته وګوره بیا ته کولای شې مثلا خو دا ترانزیشن شو. صحیح شو. بل دې موږ سره انیمیشن دی. صحیح ده. څه دی انیمیشن دی. سره ډیزاین کې خو ډېر نور خبرې مې کوي. ډیزاین هم دی دا درازم کنه دا خو سره دا مثلا د سشي کو پنځړ کې سو کومه دا البوم راوستل نو ترانزیشن د کار واخیسته. اوس مثال خو تر دا نیو کې مثال ته سوس لړونه تر واخله. صحیح ده. ها کنټرول سی ازین ډوپلیکیټ واسه دې کې مثال د لیکلو د کمپیوټر وړاندې د لیکل دا کړی څه کمپیوټر د هارډویر د مثال سافټویر د سافټویر ورو خبرې دي. څه شو دلته هم دا شان لیکل کولی شي. څه ده
په ډیزاین کې څه دي ډیزاین کې موږ سره تیمز دي پوه شوې تیم که دلته تا لیکل ته یو پریزنټیشن جوړوي مثال دا خپله غواړي دا لیکلو ته مختلف تیمز ورکړي څه ورکړي مختلف ډیزاین ورکړي مختلف سټایل ورکړي دلته دغه تیمزونه به تاسو موږ شي تیار افیس کې موږ سره وي دس پریزنټیشن لپاره دا شو ته افیس خپل تیمزونه دا دي دا ټول دی پلی کېږي صحیح ده یو تیمز انتخاب کړه ټول دی پلی کېږي په هر تیمز کې دلته موږ سره مختلف شي وي کلر وي همدغه ټول دی شانتي شو صحیح ده دا انتخاب کلر مختلف کلرونه دلته نور هم شته دي فانټس مثال لکه کوم فانټ پکې دی غواړي په همدې کې کوم فانټس ته غواړي دا وره صحیح ده دې کې ته خپل ډیزاین درکول شي مثال افیکټس کې هر یو هغه ته باید څنګه افیکټ ورکړي صحیح ده که نه اوس دلته مې دا افیکټ ورکړه دا بل سوال دې سره یو غفلت سوالونه ته ځانګړی چې د خلاص کوم یو سوال کوه دا پرزنټیشن به څه سلاید سایز څومره دا اوس وګوره وایډ سکرین چې دی 16 دومره دی او دا سټنډرډ چې دی سټنډرډ داسې دی صحیح ده په سټنډرډ کې چې دی کوم یو څه غواړي انشور فټ غواړي مثال بالکل یو خو یو شکل مدام کې مکسیمایز خپله مکسیمایز ورته انتخاب کړي دا شانتي څه ته غواړي او فارمیټ بل چې دی موږ سره فارمیټ بیک ګراوند دی دا بیک ګراوند څنګه جوړوي دا بیک ګراوند چې دی دا څنګه جوړوي فارمیټ بیک ګراوند د بیک ګراوند په اړه باندې خبره کوي دلته مثلا سولید فیل دی مطلب خپل څنګه کلر شي هغه دی یو ګریډینټس دی ګریډینټ فیل دی چې مختلف څو رنګونه سره وي تاسو ګوره دې ته د یو بیک ګراوند ته مثال دا بیک ګراوند ته وګوره دې ته څو ګریډینټس ورکولی شي موږ په هغه کې مو ویلي که نه په ورډ کې مو ویلي دا انتخاب کړه صحیح شوه دلته راشه ګریډینټ ته راشه دې کې هر یو ته بېل بېل مختلف کلر ورکولی شي دلته راشه کوم کلر غواړي دا غواړي صحیح شو دې ته مثال غواړي څه شي دا شي غواړي صحیح ده او دې ته څه کولی شي دې ته راشه دا وانځو چې ښایسته راشي صحیح ده که نه اوس اپلای ټو آل ووهه اوس ګو اپلای ټو آل ووهه دلته چې کوم تا هغه جوړ کړو داسې کې هغه تاسو کې امپلیمنټ کړئ الله باندې هغه امپلیمنټ کوي صحیح ده دویم بل دی وخت نیسي ما ډېر هغه پکې اپلای شو ډنګ لازم یو بالکل بلینک دا خو پکچر دومره ده نو دا شنو چې بلینک دې کې بیکګراوند دی فارمیټ بیکګراوند دا ګوره امپلیمنټ شو نه شو دلته پکچر پکې اچولی شي یو خو پکچر ټکسټر فیل ټکسټر څه دی که نه دا د ټکسټر ویل کېږي دا یو خو پکچر یو خو مثلا ټکسټر یعنې دا خطونه جوړ شوي دي دې ته راشي انزرټ یو
پکچر هم کې اچولی شي دا وګوره دا ټکسچر دی ښه مثلا دا ټکسچر دی دا ټکسچر دی او چې فایل نه راشي پکچر په انسرټ کړه پکچر انسرټ کولی شم صحیح ده پیټرن فیل ته وایي دا دې ته پیټرن وایي دا مختلف پیټرن دا سره دي صحیح شو ډیزاین د سره د څنګه هاید بیکګراوند غواړي دا سوستګي نه خرابوي کنه دا پیټرن دی دا څه ګره ګریډینګ کې ټول ښایسته کله دلته جوړېږي ښه په ګریډینګ کې باید دلته غواړي دلته یو ایډ کړه دلته یو ایډ کړه مختلف څو رنګونه ورکولی شي هر ته جدا جدا رنګ ورکولی شي نور شیان یې محتویات وي صحیح ده په دې کې خپله کار وکړي صحیح ده دا ګوره مختلف اجناس شي د پلیټ والو او ټول باندې پلی کېږي صحیح شوه اوس پوه شوه بل ترانزیشن مې هم پوه شو که نه بل انیمیشن دی موږ سره یو دا خاصه خیر ته راځم یو شی مې ته ګورم خدا کېږم دغه نه زکي دا ماته وایه ګوره ښه راځو یو دلته یو انزرټ ته راځم انزرټ کې یو شیپ اخلم صحیح ده بلین کې به انزرشن ته راشم په انزرشن کې څه دی یو ریکټنګل واخلم صحیح شوه ریکټنګل مې واخیست صحیح شوه دلته راځم انزرټ ته انزرټ کې یو فار ایگزامپل څه کوم یو پکچر پکې اچوم موټر پکچر لږ مخ دې خواته واړوم څنګه صحیح شو که نه اوس ګورئ ښه دې کې څه کمال دی خراب کړه راشم خراب کړه په طریقه خراب کړمه څنګه زه دلته جوړ خراب صحیح شوه دا کراپ صحیح شو خراب شو خراب شو که نه شو تصویر دلته راشه د ترانزیشن کې څه وایي ترانزیشن هغه ته څه وایي انیمیشن ته انیمیشن کې راشه د ګارد زه څه ورکوم یو مختلف موږ ډېر انیمیشن دی دا څه وره داسې هم درته ښایي صحیح ده که نه داسې هم درته ښایي مختلف انیمیشن دی دا ګوره دا انیمیشن د سره دی دا ګوره لایټنس زیاته کوئ دا وګوره فلای آوټ صحیح ده زه ورته څه وایم دغه موټر داسې یو مومنټ کوم مومنټ ورکوم ګوره ورته دلته راشه دا مور دا سره مور انټرنس دی افیکټس نور ښایسته ښایسته افیکټ دلته شته دي مور موشن ته راشه موشن کې څه ده زه ګاډي ته څه ورکوم موشن ورته ورکوم اوس ګوره کوم سیټ ته بوځم زه غواړم چې لیفټ سیټ ته لاړ شي څه ته لاړ شي لیفټ یعنې چپ طرف ته لاړ شي دا لیفټ دی که نه ګوره ښه دا ځکه چې کوم ځای پورې غواړې دې ځای پورې څه غواړې اوس ګوره پریویو کړه صحیح شو که نه دا ګوره بیخي د باندې وباسه پرې ووهه اوس ګوره ښه دا سلو کولی هم شي دا ډیوریشن یې ښه سلو ګرځي صحیح ده چې بیخي نظرونه تیز نه کړه تیزې کړه او پرې ووهه اوس یې پاسې بوځه پاسې ګوره ښه ټایرونه څه کوي بیخي دغه جوړوي شیپس ګورې ګرد دې کسټم پات کوم په کومه دا ورته وایي بوځي کومه ته یې بوځي بس که نه خندا مه کوه دا پس جوړوئ ښه د نور هم پکې شته ښه دا وګوره موشن ته راشه
مختلف دغه پکې شته دي دا وګوره سپیر رایټ کوم دي خیر دی کنه څه دا مې لوک تو ګوره څه دی سویش پوه شو کنه مطلب باندې دلته دلته نور افیکټ پکې شوی چې کومه سی باس بوزي مثال د ایډیټ پوینټس بدلای شي دا وایي پوینټ ایډیټ کولای شي کومه سی بوزي نور ډېر شان پکې شته دي ښه دې کې ګوته ډیلی یعنی سټاپ کیږي وایي څه درته وایي کنه دا ټریګر وساتي زه د سم سوال وکړم امپلیمنټ راشه دا ډیلی ټیم نه خپل کیږي ټریګر کې ورته وایي چې on click of picture 2 صحیح شو کله چې د په هغه کې وسه ټریګر د کلیک کوي یو شي د لماتای مثال دلته تراشه د سګوري هغه اف شو اف نشو یو ټریګر چې په تصویر ولګاو کنه دا تصویر نه مو کیږي ته کولای شي مثال د څو د شند انتخاب کړی دی کنه په هر تصویر انتخاب کړه سره هغه نه ټریګر ولګاوه ټریګر دی ولګاوه ماته هغه مثال هغه مومنت نه کوي خپل ځای موجود دی صحیح ده کنه بل چې د موږ سره زبدا یو بل هغه راوخله مثال دلته به یو سوا شم انزشن د غلا شم یو هغه راوچم څنګه دی په پکچر راوخله د مثال دا مشکو پره کوله دې تاسو ګوره دې تراشه څه شي تراشه انیمیشن تراشه انیمیشن کې څه دی دې تراشه entrance تراشه entrance فیل پرې صحیح ده اوس پلای ده دلته ورته وایا انیمیشن پین کې څه کوي انیمیشن پین کې دا د خپل د دغه شاوپار ته څه دی ته مختلف ټایم ورکول شي ګوره ښه پلی دلته راشه پلی کې ګوره دې ذکر راشه دلته ورته وایا دا رایټ دې کلیک کړه دې باندې کلیک کړه ورته راشه start with previous مطلب دوباره هغه تکرارېږي دلته افیکټس کې نو افیکټ مو ټایمینګ دلته ټایمینګ ورته ورکړه مثلا 10 سکند پورې ځي کنه دلته ورته وایي چې دې ذکر راشه ریپیټلی ان سوپر ریپیټ شي دا کار دلته until next click until end of slide کله چې هغه پورې مطلب دا روان شي تر څو مطلب څه کېږي چې کله سلاید ختمېږي او until هغه پورې next کله چې دا موږ کلیک کوو نه next سلاید ته ځو دلته چې نه یو څلور پورې دغه شي هر روټیشن څه 2 سکند دی صحیح ده کنه او اوکې ګوره خیلی ده کنه دا ورام پکچر ده ګوره صحیح شو کنه انیمیشن کې دا مرتبه کول شي مختلف هغه کې سٹارټ پریویس مختلف هغه کول شي بل چې دې کې دا همدا انیمیشن پکې چې مثال دا سوره په دې باندې انیمیشن ودرېږي په دې باندې یو انیمیشن ایډ مختلف انیمیشن تاسو لري صحیح ده موږ چې کوم کړه هغه دې کې ده ها تراشه افیکټ دې ګوره emphasize the no drag and the light and the object color بلنک هر خپل افیکټ ځان خپل کار لري دا ګوره بون باونس خیال دی دا موضوع تصویر ته ګوره ما شان جوړوي نو لګا صحیح ده کنه بل چې دې موږ سره دغه د تصویر یو شی یو بلنک هغه راوړم زه جوړوم دې کورې کې نه ورته خاصه وند جوړ کړي سلاید ته ویډیو کوم ویډیو یو بل ویډیو ده هغه کې څه تاسو ګورئ تاسو دې سوالونه هغه وخت
څه کړه سلیکټ کړه راوړل شي څه شته مرشل ته راشي ټول هغه دي دا به ګروپ کې صحیح شوه ګروپ نه بعد چې دی Lasciamo per cerrarla. ما در غوښتل چې د عکس په دې چوکاټونو کې درته راسي دننه ښه هغه ویډیو زه در کوم ویې ګورئ صحیح ده پراکټس ګروپ کې دې ولې وانخیست پوه شو خبر چې د مثلا څه شی دی سلایډ دی سلایډ څوک څه شی دی مثلا مختلفې فار ایگزامپل موږ سره دلته هغه دي design or animation design تراشه دا design دا ورکړل شو سلاش سوچ سوی from the beginning کله چې شو مثال د سلاش شروع کیږي د شروع نه څه کومه ده شروع کا صحیح ده مخکې ورځي بل چې د ما from current کوم چې ولاړ کوم سلاید باندې هغه د څه کې کته شروع کیږي دا صحیح شو بل چې د present online او د انټرنیټ سره د چې کوم مطلب office presentation services او د نور سرویس د انټرنیټ نه واخلي مثال ده انټرنیټ چې کنیکټ وي هغه نه تراخلي بل چې د کسټم سلاید شو دینه ډوپلیکیټ وباسم صحیح ده دینه ډوپلیکیټ وباسم او څه ځای نه جوړ شي دا کسټم سلاید شو مطلب دا دی چې په خپل خو یو سلاید کوم تاسو د سلایډونو دي کنه چې د پریزنټیشن ته ورکې تاسو د سلایډونو ته ورته چې دا کوم سلایډونه چې زه غواړم شو سي هغه سلایډ کې اوس کسټم ته راشه کسټم ته راشه دلته نیو ته راشه نیو کې څه دی یو دا د انتخاب صحیح ده یو شو دا د انتخاب شي صحیح ده او اډ دی اډ دی که اوکې که ورته څوګه شوی ده اوس ګوره یو اوسنه شروع کسټم کوم چې ما ورته ویل ما شو کړی هغه ما شو کړی ده صحیح ده خلاص دا غسلو شو په بلانه شو راځي سیټ اپ سلاید شو چې ده چې دلته تخپل پرزنټ بای سپیکر دي چې هغه د ریکارډ ته خبر شو ریکارډ تاسو نه چې ریکارډ راځي اوکې دا وګوره ته کولای شې چې یو ویډیو په خپل دې کې واچې ته کولای شې یو ساوند هم پکې واچې آنلاین سره یا اډیو په خپل د میوزیک نه سره پی سي کمپیوټر باندې میوزیک راواله د سره پلی کړه تاسو کوم خبره وګڼه ویډیو راوړل ته واچو په دې سره باندې دې کې د بیت کیو ام پی پلیر انسټال شي کوم پلیر کیو ام پی هغه پلیر به څه دي کې دې کې باید انسټال وي چې دې کې دا تاسو هغه فایل سره د کنورټ کې پریزنټیشن لپاره جوړ کړئ اکثر د دې پریزنټیشن کې وخت مونږ ویډیو راشي مثال یو ساوند راشي هغه ځان چول شي دا دا د مال شوخه بل چې set up advanced option for the slideshow such as a kiosk mode मतलब browse by individual windows مختلف وینډوګانې د تاسو سره browse it up kiosk full screen automatic slide چې دی سلاید خپل وړي یا ولنه سلاید نشو کې مثال دا لیزر پوینټر هر د کلر تر کول شي مختلف شوګان دي جوړول شي
د جنو د انتخاب کې کوم سلاډونه د تشو شي او دلته کسټم کې موږ کولای شو دلته هم کولای شي مثال دا د کسټم شو انتخاب کوم سلاډ کسټم شو د کسټم انتخاب کو آپشن دی ورته کسټمر کوم چې ما انتخاب کړو ما ولا شو کوکې کا تا د شو کوي دلته دغه نو سمشته دی هایټ سلاید سره سلاید سره هایټ کولای شي د جن هایټ کولای شي رائټ کلیک کړئ جن هم تر هایټ کولای شي دا ور هایټ سلاید سلاید شو هایټ شو تاسو وسو هایټ کیږي د جن هم کولای شي سره هایټ کې دا څو یو سلاید سره ریکارډینګ دی سلاید ریکارډینګ کولای شي مثال دا نو زلنو کوم دی کنه دا ټول ریکارډ شو دا سلاید سره ریکارډ شو او کله چې دا د ریکارډ و فایل ته ورشي ایکسپورټ کې کریټ ویډیو د کریټ ویډیو دا څه کیږي سره سیف کیږي کوم ویډیو په فوکس ته سیف کیږي پوه but record slide start recording from beginning start recording from current slide recording کې اساسا سره recording کې هغه مې تاسو جوړوي هغه د انټرنیټ کې خیال کړی اساسا نو ویډیو د نیکسټ وها مخه خپل ویډیو وګوره هغه په پاور سره کړی دی انده شان د recording کړی ته نیکسټ وی مخه سیده play narrations the using timing the show media controller the کله چې تاسو سره مثال زه تراشه هم ته ممكن زو اوز ساوند کاچونه ریکارډ اډیو د څه ریکارډ دی کنه خبر د ریکارډ دی تاسو ګوره ریکارډینګ شروع دی کنه اوکې کې دا ریکارډینګ نه پاسه ریکارډینګ دی ګوره ښه تاسو اورئ ریکارډینګ شروع دی کنه دا څنګه ریکارډینګ شروع کا ګنج سلاید کوم سلاید چې ور د سره کولای شي کې راولې the using timing هغه timing سره شو شي که شو نشي use show media controller د media controller دا سره شي کنه شي وخی کوونه خي نو بل چې د مو سره مانیټور چې دی اتوماتیک بای ډیفالت چې کله شروع کیږي څه شي شروع شي مثال د دوه تم چې پرایمری کله چې خیال کړی دا سلیس اوسه وسلومه د سي ډي سره بای ډیفالت اتوماتیکلی څه شي کیږي اسانه شروع کوي پرایمری ته فارمیټ کې خیال کړی دا تصویران تر ډیزاین کول دي انا زه فارمیټ کې دي کومه ته ماته وایي دا خو په بورډ کې ویلو کوم دا ټول مې ویل فارمیټ دا ګورې مو بیک ګراوند دی کریکشن دی دا ټول مې ویل څه دا تصویر دی کنه یو راشه ته اجیب کې واشه سره ده زه دا جوړم کا زړه کراشه تاسو نو ویلې او کله هغه په ډیپند کوي کله د کلر نه کوم کلر نه خوښي دا مستوي دا ته دغه بخپل پکچر کمپریس کیږي او سره ماست ته مې پکچر د هغه د فاش جوړوي ایمیل د فاش جوړوي او کمپریس کیږي سایز کومه کوله کې ګرځم کومه څه غواړي سکرین 1 پوینټ پر پکسل پر انچ پیک دی مطلب دی ایمیل په جوړه 96 وته وه دغه جوړیږي change picture بدل picture دراوله او مثلا تلاش بل picture دراوله ايش هو دراشه دي ځکه څنګه کې سوال دلته ماته وای picture border زه مو بل سوال سوال چې په وخت مثلا موږ باندې پاراګراف هم کوي څنګه کنه سو پاراګراف کنه دا راوړم يعني كده خدها بلا مخرج كده زي دي طريقه غير كنت كما وراهم بس سيكس دي هو خو كان بيشت كل خير كلمي مثلا هرسم ديزاين يسوي يعني اذا قلنا دي بين من شاني كما غير كما ليش وين هو عندي كل المصروف مين عليه واحد يا اخي لا لا مو تصور داس دي تعود الكما يقدرون يلقون الدرامي هو خاص جاب البرزنتيشن شكو بس ما توي اوتلاين مثال دي خپل د ورډ چې دی اوتلاین دغه دا وره دا وختي پریزنټیشن چې موږ ورکړو کنه اګه لیکل شي غوښنه شي کمپیوټر باندې کنه هغه اوتلاین دغه سلاید
سلاید سټارټ کیږي. سټارټ مطلب دا دی کنه په ترتیب باندې راځي. دا په دې ترتیب باندې به 1 2 3 4 5 دا هایټ دی. اول څه دی؟ دا هایټ دی. هایټ رایټ لیکه صحیح شو. صحیح کا هایټ بس صحیح ده. به تر ازو چې دا ویو ته ویو کې ګوره نوٹ پیج بس ته خی صحیح شو. ریډینګ ویو ته خی چې کومه خط لیکل څنګه لیکل کیږي هغه ته خی صحیح شو. سلاید ماستر په دې شی کې ته خی ماستر شو ګوره څو سلاډونه دي کنه وګوره ټول سلاډونه دي تا ماستر اف سلایډز وګوره څو سلاډونه دي. کوم سلاډ د خوخي دي جنا خسته شي د کې ایډیټینګ کولای شي. سلاید ماستر انسرشن سلاید ماستر بل څه وګوره صحیح ده. انسرت لی اوټ دې کې خپل لی اوټ ګورئ لی اوټ څه انسرشن بل ریویو کې هاند اوټ ماستر هاند اوټ ماستر وګوره هغه خپل سلاډونه څنګه ګوري. دغه خدای دې کله هډر دی دا فوټر دی صحیح شو. دغه خدای دا خیدا شان دا خیدا هاند اوټ اورینټیشن لینډسکیپ غواړي که پورټریټ غواړي صحیح ده. بل چې دې موږ سره ریویو کې نوٹ ماستر او نوٹ ماستر ګریډ لاین دا دوه یو نه خیا دا وګوره رولر صحیح شو. دا یو ډایرکشن دی. مثلا دا کله چې پریزنټیشن د خپل سره نامه حالت راځي دغه یعنی ویو تراشه ویو کې ورته وای دغه ډایرکشن څه دی کنه دا اوس چپ طرف دی غواړم چې طرف دی ورو مثلا دا یو دا وګوره ډایرکشن رایټ ټو لیفت د چپ اخی طرف راځي شي. فټ ټو وینډو شي فټ ټو وینډوز زوم کولای شي کوم څه وایي صبر څه کوم څه ورشته فټ وینډو واپس وای واپس هغه چې کوم وینډو فټ او شان راځي دې کلر نو کولای شي مختلف بلیک اینڈ وایټ کلر ہے هایلایټ څنګه ښکار شي بلیک اینڈ وایټ هم نشته. دا یو خو نیو وینډو ارنج آل کاسکیډ موو سپلیټ سویچز وینډو هم ویلو کنه پریزنټیشن ټول ورنه اول دا ټول ځای کې ویلو کنه صحیح ده. story board हमारा create layout वापस add to my shapes update my shapes import my shapes شپون ټول مطلب کې چینجر کې خلاص. to add my shape and you must first select at least one shape from the presentation that you have opened and can modify. اول به presentation یو object بواچه هغه shape مثلا اول به څه کې add کولای شئ. صحیح ده. دلته دا ما د شروع خو قسمت خراب شو پوه شوې نو د خلاص شو د پاورپوینټ دا یو څه ویډیوګان د کوم خدای وګوره سبق هغه وکنه دا ښه دا وګورئ او جوړه کړه سوله ښه یو دې کې هغه جوړ کړی دې خاصه جوړ کړی هغه د څه د کپټیمیشن ان ده مشه ان زوره دا یو دا دي کې خپل طریقې نو څو خو نشته ان شاء الله